د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې دوو جینکو د یو بل سره ودونه کړي دي. دغه دواړه جینکۍ چې د واده نه وروسته قانوني نکاحنامه هم اخیستې ده، خو په دې کې د یوې جینۍ پلار په عدالت کې دا واده چیلنج کړی دی او د دوی په خلاف یې د قانوني کاروایی فیصله کړې ده. خو دغه جینکۍ اوس په دې اړه باندې څه وایي؟ که غواړئ چې له ټولو معلوماتو نه خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، د ریپورټونو له مخې د پاکستان په لوی ښار راولپنډۍ کې دوو جینکو په خپل منځ کې واده کړی دی چې د دې واقعې مخې ته د راتلو نه وروسته د دواړو جینکو کورنۍ ډیر زیات خفه شوي دي، ځکه چې هغوی ته په دې باره کې هیڅ علم نه و. دغه دواړه جینکۍ چې د راولپنډۍ تحصیل ټکسلا سره تعلق لري، د یوې جینۍ نوم آسما بیبي دی او د بلې جینۍ نوم نیها بیبي دی. آسما بیبي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هغې خپل نوم او جنس تبدیل کړی دی او خپل نوی نوم یې آکاش ایښی دی. دواړو جینکو په عدالت کې پیشي کړې ده او خپل کاغذونه هم ځان سره وړي وو او په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو جینکو په مقامي عدالت کې واده کړی وو او د دواړو جینکو د نکاحنامې اندراج هم شوی وو. آسما بیبي چې خپل نوم او جنس یې بدل کړی او آکاش نوم یې په ځان باندې ایښی دی، هغه ټول کاغذونه هم عدالت ته پیش کړي دي او په شناختي کارت کې هم خپل نوم بدل کړی دی. د آسما بیبي نه آکاش نوم ته خپل شناختي کارت هم اړولی دی. د دې ټولې واقعې مخې ته راتلو نه وروسته د نیها بیبي پلار په های کورټ کې دا واده چیلنج کړی دی او د دې په خلاف یې عدالت کې اپیل کړی دی. د راولپنډۍ های کورټ یعنی لوی عدالت د نیها د پلار دغه اپیل منظور کړی دی او دواړه جینکۍ یې په راروان 15 جولای باندې عدالت ته غوښتي دي. د هغې نه وروسته به فیصله کیږي چې د دوی په باره کې څه فیصله وشي. قدرمنو دوستانو، د دې خبر اورېدو نه وروسته موږ ډېر زیات خفه شو او واقعا چې دا ډېر د خفګان خبر هم دی، ځکه چې ښکارېږي داسې چې قیامت بیخي رانږدې دی. هم جنس پرستي زیاته شوې ده، هلکان هلکانو سره لواطت کوي او ښځې د ښځو سره هم جنس پرستي کوي. خبره تر دې حده راورسېده چې اوس جینکۍ داسې په ازادانه طور باندې د یو بل سره ودونه کوي. له دې نه وړاندې موږ داسې واقعات هم اورېدلي دي چې په یورپي ملکونو کې هلکانو په خپل منځ کې ودونه کړي او بیا یې خپل جنس تبدیل کړی او بچي هم پیدا کړي وو. الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي او خدای پاک مو دې په خپل ایمان باندې قایم او دایم وساتي. که ستاسو د زړه همدا دعا وي کمنټ کې راته امین خامخا ولیکئ. له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.